بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو سی اس اس کې ترانزیشن باندې خبرې کوو. څه شی وایو؟ سی اس اس ترانزیشن. پرون موږ تاسو کوم موضوع باندې خبرې کړې؟ بیا دي ترانسفارم باندې. آفرین. په ترانسفارم کې موږ تاسو بعضی پراپرټیانې درلودلې چې ترانسلیټ کو، مثلا سکیب کو، دا سکیل ور برابر کو، ډیر کارونه موږ تاسو کولای شو. خو دغه فرض مثلا موږ تاسو یو هغه لرو ځان سره یو ډیف ز جوړوم، بیا به د اول عملی یو څه مثال درته وښیم، بیا به وروسته پرې راځو هغه به درته تشریح راخلو. ایچ ټي ام ال او په دې ځای کې هم بیک سلیش ایچ ټي ام ال او هیډ او له دې نه وروسته بیک سلیش هیډ دوباره بیرته بندو باډي او دې نه وروسته راخلو باډي هم بیرته بندو بیک سلیش او دلته ټایټل به ورکو www.transition.com او بیک سلیش ټایټل. بس ده، یو ډیف جوړو. څه جوړو پکې؟ یو ډیف بیک سلیش ډیف. راځو دلته موږ داسې ورته ډیفاین کوو. ښه، دا ډیف ته سټایل ورکوو. ښه ډیف او راځو ورته لیکو چې سوري style type style type equal to text slash css او بیرته back slash style بندو. او سلیکټور اخلو خپل ډیف wet double dot یو نیم سل پکسل 200 پکسل height double dot هم 200 پکسل background hyphen color double dot ریډ. سیو کوي. دا فایل راوړم ډیسکټاپ ته. نوم ورکومه abc.html. کله چې دغه پیج راخلو موږ تاسو سره یو ډېر وجود لري په نه ولې نه بارډر ضروري نه ده. بارډر خو زه بیس بارډر نه ډیفاین کوم. مثلا ریفریش راځي که نه دا د شاته دا هغه راوخلو فایل ډیو مو خلاص کړ، ډیو مو بند کړ. ویٹ 200 پکسل background hyphen color red سرور ته ځل کنه بارډر ډبل ډاټ یو پکسل سالید ریډ ویٹ ویټس په مې چې غلط کړی ده. ښه ویٹ 200 پکسل هایټ ډبل ډاټ 100 پکسل 200 پکسل د دې هایټ او background color define کو background hyphen color double dot چی شي red. سیو کوو او اوس راځو ریفریش پسې وهو. بیا هم ډیو نه راځي. اول نه راځي نو کړم بیرته نه خلاص. ښه ډیو باډي هیډ مې خلاص کړی ده. صحیح ده. ټایټل مې بیرته بند کړی ده. دلته مې ډبل کوټیشن نه جوړ. صحیح شو. اوس راخلو دا ریفریش کوو. ښه دا ډیف موږ لرو دلته ډېر غټ ده. دونه غټ سایز کې زه دا نه غواړم. دا بل ښه نو بارډر موږ ته ضرورت نشته که نه. بارډر دیم ریډي ځه یو نیم سل پکسله 50 پکسله یې راوړو کې کوو. ښه سلور وړو خواله یو نیم سل پکسله او مارجن ډبل ډاټ چی شي اټو مارجن هایپن ټاپ ډبل ډاټ 50 پکسل. صحیح شو. سیو کوئ. اوس راغی ډیو دلته. زه دلته وایم چې پوینټر وروړم دا د تاو شي. څه دی وشي؟ تاو دی شي. نو اوس ګوره دا اصل مصیبت یې جوړ کړی دی. دا براوزر زه بیخي بند کړم. صحیح ده. اوس بیا د سره صحیح شو. ښه اوس زه هم چې پوینټر وروړم دا تاو سي. نو راځم ډیو ډبل ډاټ ایچ اور. کله مې چې ماوس وروړ نو ټرانسفارم ډبل ډاټ کومه پراپرټي روټیټ 100 درجې تاو سي. مثلا 180 ډیګري یا درجې تاو سي. سیو کوو. چی شي او هغه هایپر ویب کټ ځکه چې ډایرکټ دا سپورټ نه لري. ښه سیو کوو او اوس راوړو دا ریفریش کوو. کله چې دې دا پوینټر راوړو نه تاویږي. ولې؟
د ترانسفارم ډبل ډاټ روټیټ 180 درجې. ښه مشکل کم ځای کې ده. هایپن ویب کې ترانسفارم ډیو ډبل ډاټ ایچ اوور دا ټول صحیح ده که نه؟ دا به مو سره را کاپي کړو نه به راوړو او هایپن ویبکیټ هایپن ترانسفارم ډبل ډاټ کم پر روټیټ روټیټ کا خلاص خلاصونه درجه 180 درجه تاو کا سیمی کولن او ډیو ډبل ډاټ ایچ اوور کنټرول اس سیو کوو اوس راخلو دا ریفرش خبر خلاصي سمون دا ټیسټ جالب کار شو. ښه اوس ګوره موږ تاسو پوینټر راوړو دې دا ورته چې دا 100 درجه تاو کا 90 درجه دا ریفرش کوم ګوره چې پوینټر راوړم دا 100 درجه تاو شو تاو شو دا تاو شو. ښه دا مخکې تاوېده مشکل نه ده خو دا شکل چارکونج ده که 90 درجه تاو کې بیا هم همدغسې شکل ده ګوره پوه شوې که نه په دې باندې دا څه شی ده که 90 درجې ګوره دا له دې چې نه داسې راتاوسي خو ډېر زر کېږي موږ او تاسې نه پوهېږو په دې باندې. ښه او که چېرې زه د دې هایټ او ویډ ډفرنټ کړم ښه بیا اوس ګوره درته پته لګېږي هایټ د دې 200 پکسله کړم اوس به یې وګورې ریفرش کړه یا بل ورځ مې چې راوښته درته پکې وکړه ګوره ودرېده دا تاویږي خو هلته د دې ویډ سیم وګوره دا ډېر جالبه قصه یې اوس سیف کوو او دا راخلو ریفرش کوو او چې هایټ ویډ د دې مساوي دا نه ښکارېږي 180 درجې ورته هم تاوسه دا تاویږي خو نه ښکارېږي نه ویني ځکه ډېر زر کېږي زه یم چې دا د زر نه شي دا د داسې شي چې دا پوینټر وروړم ورو ورو دې څه وشي تاو شي. نو دا کار د ټرانزیشن په ذریعه سره کوو چې شي سره یې کوو ټرانزیشن سره یې کوو. ښه د سی اس اس ټرانزیشن هم دا ده د دې په ذریعه ټرانزیشن allow you to change property value smoothly ورو ورو from one value to another over a given duration یو مشخص وخت ورکوي. ګوره دا لکه بعضې یو مثال ده موس اوور د element below سی اس اس ټرانزیشن افیکټ ګوره پوینټر راوړه ورو ورو راغټ سو پوینټر لري که بیرته ورو ورو وړکی سو درې رنګونه خو مخ د خیر رنګونه اسانه دي خبرې نه دي. اوس دا کار موږ تاسو که ټرانزیشن سره کوو نو ټرانزیشن کې موږ تاسو یو خپله ټرانزیشن ده چې شارټ هاند ده دا چې شی ده ټرانزیشن شارټ هاند ده دا چې دام که کروم د پاره ویب کیټ او پاغو شان خو پوي کنه او اول چې دا ټرانزیشن ډیلی ده ټرانزیشن چې ده ډیلی تاخير په څومره وخت کې دا کار اجرا سی ګوره ښه څونه وخت بعد دا کار اجرا سی. اوس ګوره موږ تاسو راځو دغه اول شارټ هاند درته ولیکم که اول دا جدا جدا درته یوز کوم زه جدا جدا به راخلو فرض مثلا ګوره ښه زه راځم ورته لیکم چې څه شی د دې راځم ورته وایم چې کومه پراپرټي چینج کوو یا به اول درته یو شارټ هاند وکړم ښه چې بیا به پوه شي. ښه دلته یو شارټ هاند پراپرټي به راواخلو ګوره ښه اوس ګوره موږ او تاسې راځو دلته یو ټایم به ورته ډیفاین کړو ښه ټرانزیشن ویټ څونه وخت 2 سیکنډه هایټ 2 ټرانسفارم چې شی 2 اوس ګوره دا چې شی معنا شوله ښه دې شارټ هاند دلته راخیستی که نه یې راخیستی خپله د دې ټرانزیشن یو شارټ هاند به راواخلو ښه دلته که نه ډیفالټ ویلیو 0 ایز ښه موږ تاسې د دې راواخلو ټرانزیشن پراپرټي انیشیل و انهریټ و ښه ریلیټډ موضوع اگزامپل د دې باندې راوګورو ښه چې دوی که ویټ پراپرټي ښه آل 15 ایز ان آوټ ښه ریډ د ټرانزیشن نو برخه نن موږ سره ډرامې کوي ښه کېدای شي نه چلي ښه اوس دلته ګورو ښه دا هاو ټو یوز سی اس اس ټرانزیشن څنګه یوز کوي اول ګوره
to create transition effect you must specify two things چې transition جوړه څو شی مشخص کا دوه شیان یو پراپرټي ته کومه پراپرټي په دې transition کې استعمالای کومه پراپرټي بدلای او د ډیوریشن افیکټ او څومره وخت د دې وخت کې دا پراپرټي سوسي تغییر سي ګوره if the duration part is not specified the transition will have no effect transition کوم کار نه لري because the default value is 0 the following example show self accelerate دا div ده کنه دا واخلي دا غټي بلیو ده اوس ګوره د یو transition جوړ کړی ده کومه پراپرټي تغییر او 2 سکند اوس ګوره موږ تاسو د دې کار امپلیمنٹ کول غواړو زه راځم دلته کله چې div ته h o ورکو نو ورته لیکم چې هایپن ویبکټ هایپن چی شي transition دغه transition چې موږ تاسو جوړو په دې transition کې کومه پراپرټي انکلود کړئ ته زه ورته هم چې کومه پراپرټي پکې انکلود ده روټیټ کومه پراپرټي څونه وخت کې دا روټیشن وسی 2 ثانیې کې ګوره سیف کوو ها کله چې دا راوړو دلته موږ تاسو پوینټر اوس ګوره چې دلته پوینټر راوړي 2 ثانیې ټایم ورکړي نه ورکړي ولې نه ورکړي اوس به وګورو چې ایرر کم ځای کې موږ لرو ښه زه دا خالي دوه ولیکم صحیح ده یو مخه اس کو سر نه نه 2 اس سیو کوو او دا راخلو ریفرش روټیټ یو کار بل کوو فعلا ترانسفارم نه تیری وخه زه اوس یو بل مثال درته بکړم اوس ګوره زه ورته چې کله هایپن ویبکټ هایپن چی شي ترانزیشن په ترانزیشن کې کومه پراپرټي آل څه شی وکا ټول پراپرټیانه مثلا راواخلو ښه کومه پراپرټیانه پکې راواخیستلې ټول پراپرټیانه دی بدل شي په څومره ثانیو کې 15 سکند لیکو کنه لیکي صبر وکړه چې دا اوس نه وی سی اس اس ور هغه کې چې دا خانه ښه 2 اس راځي ښه چې شی ورته لیکو 2 اس لیکو ښه نو په څونه ثانیو کې وکا 2 اس 15 سکند کې دا ټول پراپرټیانه چې چینجیږي دا ترانزیشن جوړ کا ښه الو جوړ په خیر بصیر خان خیر سیادت خدا قراری ده فضل د خدای د خیر او خیریت ده کورس کې ما او راغله مزه صنف کې ما نه راځه یم ما نه خیر یوسف ښه اوس ګورو کنه زه اوس په دې پراپرټي کې څه شی چینج کول غواړم ورته لیکم چې ویټ ډبل ډاټ الته یو نیم سل ده دلته ورته څو ورکوم 200 پکسل اوس ګوره سیف کوو موږ تاسو دا ریفرش کوو ښه دا چې کله موږ تاسو ریفرش کو پوینټر راوړو ویټ د دې غټیږي خو سره کم تا ورو ګوره که ترانزیشنونه لرو بیا د دې ویټ چې راوړي د فتن غټیږي اما اوسونه غټیږي 15 ثانیو کې دا ګوره غټیږي ښه ما آل ور کړی دي خیر زه دا نورم درته خیم لکه صبر کوو دا پراپرټیانو باندې درته کار کوم 15 ثانیې ډېر غټ ټایم ده ښه سونه کوو 2 ثانیې کې دا غټ شي اوس ګوره چې پوینټر راوړو دا ګوره دا غټ شو زور تم چې د دې هایټ دیم غټ سي چې پوینټر راوړو ورو ورته لیکم هایټ ډبل ډاټ اوس ټول شان اوس ترتیب وخم 200 پکسل سیو وکا اوس چې کله دا راخلو ریفرش کو پوینټر راوړو ورو راغټیږي چې لري کومه خزان چې دا بیرته چې لري کومه ورو دي شي دا څنګه کوو ها دا چې پوینټر راوړم بیرته ورو کوي شي د دې لپاره څه وکړو د دې لپاره بیا سلیکټور چې شي نه سما ډیف خام او امدقه شان ورته وایم خو اس دلته دا 200 پکسل ده نه څه کوم استکوم ښه سیو کا اوس ګوره ریفرش کوی ښه ودرې دا بیرته دا ترانزیشن په نورمال حالت کې چې پوینټر وروړي ورو را نږدې کیږي پوینټر چې لري کوي ورو را خپل دغه پراپرټیانو یوز ترته هم دلته هغه شارټ هند نو لیکلې به ډېر خطي پیری ښه اوس ګوره دا موږ تاسو را واخیست زم تاو دي شي غټ دیم سي تاو دیم سي ځکه ما آل پراپرټي انکلود کړی دي ښه تنه مې نه د مشخص کړی چې یا ویټ یا هایټ ټایم اوس ور ټایم چې هایپن ویبکټ ښه هایپن ویبکټ هایپن ट्रांसफॉर्म डबल डॉट
روټیټ قوس خلاص 100 درجې 180 درجې ښه دا مو سیټ کوو. اوس ګوره چې کله موږ تاسو دلته پوینټر راوړو تاویږي دا مخکې نه ښکاري. ګوره اوس یې پوینټر ته راوړئ سیو مو نه کړ که نه ریفریش مې نه کړ سیو او ریفریش. ها اوس ګوره پوینټر راوړو ودرېده پوره یو چرخ وایي چې بېرته لرې کړې خپل ځای ته بېرته په دې سر راځي. زه اوس ګوره د دې رنګ دې ورو ورو زیړ سي داسې د نه چې دا پتن دې زیړ شي نو ګوره دا دې راځي دا کار دې وشي. نو اوس راځو دلته ورته څه وایم باکګراوند کلر هم ورته چینج کوو ځکه آل پراپرټي مې انکلوډ کړي دي. باکګراوند هایپن کلر ډبل ډاټ سو کم رنګ ته یې واړوه یلو ته ښه سیو یې کړه ریفریش یې اوس ګوره ورو ورو زیړ شو پوینټر لرې کا ورو ورو وړوکی شو. هغه اوس هر پراپرټي ته ور باندې کولی شي ښه دې سره دا د ایچ ټي ایم ایل چې ته څومره پراپرټیانې لرې دلته استعمالولی شي. ګوره دا راوړو موږ تاسې دا راوړو دلته زه وایم دغه ډیف د له اول نه چیرته وي همغه خپل ځای کې دي ښه. اوس زه درته دا ورو ورو ډیفاین کوم ډیف دا مارجن ته نه څه کوو ایسته کوو ښه په همغه خپل ځای کې به یې ګوره ورو ورو ریفریش یې کړه. اوس کمپیوټر لرې کړی که نه پوینټر وروړه داسې حالت پوینټر لرې که دلته زه ورته یم د دې پوزیشن دی دلته دی راسي ورو ورو زه اوس ګوره دې کې ډېر ښایسته انیمیشن جوړېږي که نه زه وایم چې پوینټر ورته ورلم هغه دې لاړ شي هلته. نو اوس راځم ورته لیکم چې مارجن هایپن رایټ صحیح ده ډبل ډاټ څونه ښځه لیفټ ډبل ډاټ 100 پکسل 800 پکسل کو بس دي که نه. اوس ګوره ښه سیو یې کړه اوس دا سیو مې کړه ریفریش یې کړه هغه پوینټر وروړه ریفریش نه ده ګوره چې پوینټر راوړم دا راځي دې ځای ته غټېږي چې بېرته پوینټر رالرې کړم خپل ځای ته راځي. ګوره دا کار اوس ګوره د دې دا پوینټر مې وخوړه بېرته مې لرې کړه دا ولې پرېږده چې هغه لاړ شي. دا اوس ګوره موږ تاسو دې ته یو ټرانزیشن وایو ښه. نو ټرانزیشن باندې پوه شوې چې هر افیکټ روټیټ و هغه بل څه شی داسې سکیو نو هغه نور ټول شیان اوس څه شی کولی شي استعمالولی شي او حتی د ټول رنګونه. اوس زه وایم یو ثانیه کې دې باندې خو ورسېدې په دې مثال باندې. اوس ګورو بل مثال دوی چې ورکړی ده ښه ویټ یې هټ کړی ده پوه شوې که نه چینج سیورل پراپرټي ویلیوز مختلفې پراپرټي ویلیو ګوره چینج شوې ویټ په څونه وخت کې بدل کا 2 سیکنډ کې کام هایټ په 100 سیکنډ کې بدل هغه هم کولی شي. نو هغه ضروري نه چې موږ تاسو دا جدا جدا هغه کوو ښه. او راځو دلته specified speed curve of the transition hyphen timing function ښه دا کم یو ده دې مثال یو ځل وګورو ښه موږ سره یو ایز ده یو لینیر ده یو ایز ان ده او بل څه شی ده ایز اوټ ده او بل څه شی ده کیوبیک بیزایر ښه دغه یو شی ده ښه کیوبیک بیزایر فنکشن ښه دا صحیح ده. اوس ګوره ښه ډیف موږ تاسو ټرانزیشن ورته جوړو ټرانزیشن هایپن ټایمینګ هایپن فنکشن کم رقم ته اوسېږي لینیر ایز او دې کې څه فرق ده ګوره ښه زه دا راخلم دا ټایم ډېر هم ورته یو ځل دا درته پوه کړم که نه دا 15 سیکنډه کوم یا 10 سیکنډه دا هغه پخوانی چې ما بل قسم ته کوم خیر اوس راځو اوس ګوره دلته راوړې ورو ورو راځي که نه دې ځای پورې بېرته چې پوینټر رالرې کړم تیز راځي که ورو راځي ورو ده رالرې صحیح ده که نه. اوس موږ تاسو د دې کار څه امپلیمنټ کول غواړو څه شی مې ښه ټرانزیشن فنکشن او خو دغه څه شی و ښه ټرانزیشن ټایمینګ فنکشن دا لینیر از ان از اوټ از ان از اوټ څه شی څه معنا ورکوي. ټرانزیشن هایپن ټایمینګ فنکشن که چیرې موږ تاسو لینیر کو ښه کوم دلته مې ټرانزیشن جوړ کړی ده دا هایپن ویب کیټ hyphen transition hyphen timing hyphen function دا transition function ډبل ډاټ شي کا لینیر already دا اوس د لینیر ده یعنی ټول په یو لیول کار کوي ګوره ریفریش هغه یو رقم تر روان د اول نه تر اخره پورې ګوره سرعت نه کمیږي نه ډیریږي. اوس کچېره زه دا ورته وایم ایز دا څه شي کو
ایز کو اول سر کې به ورو ورو شروع کیږي اخر کې څه کیږي تیزیږي سیو یې کوه اوس ګوره ریفرش کوو یې نه شو ماینس کې شو نه ماینس کې نه دا سایز مې ورته غټ کړی ده ښه د دې ویټ او هایټ ورته نه غټوم ښه فقط موقع دې ورته تغییر کوم صحیح شو اوران اوس ګور ریفرش کوو په همدغو شیانو سره اوس ګوره اول سر کې تیز و اخر کې چی شي سو ورو سو ګوره ښه ښه ورته وګوره پوینټر ورو ورو ده اخر کې چی شي سو تیز زه یو کار بلم دلته کوم چې د دې د هغه هم ته نه ایسته کوو هغه نور مې نه اخلي کړل ټول زړه دا به تر راوړم کمنټ وای شو تر کوم ځای پورې دې ځای پورې صحیح شو سیف کوو اوس ګوره ښه ریفرش وکړئ ودې لیدا او کچېره زه دا ورته وایم چې ایز څه شی ده ایز ان ایز هایپن ان یعنی اول سر کې تیزی وروسته سلو شي اوس ګوره اول ورو ورو ده ویني اخر کې چی شي سو تیزیږي ویني او که زه راځم ورته وایم چې ایز آوټ ایز هایپن آوټ اول سر کې د تیز وي او ورو وي وروسته د څه شي شي تیز اول سر کې د تیز وي وروسته ورو شي ګوره اول تیز ده ودرېده بیا وروسته چې سو ورو ورو سو ګوره فکر دې شته ورته که نه وینې دلته پوینټر راوړم ورو 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 کېږي نه نیمایي ته چې رسېږي ورو کېږي ګوره اول نه تیز ده ښه دلته پوینټر راوړو اول نه تیز و بیا ورو 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 سو وینې او که زه دا داسې ورکړم ایز ان او هایپر ایز آوټ ان او آوټ دواړه یا آوټ او ان ده که ان او آوټ ده داسې یو شی ده ښه که ان او آوټ دواړه موږ تاسې دې ته ورکوو نو اول نم تیز ده آخر نم تیز ده مابین کې چې شي کېږي سلو کېږي ښه اوس ګوره ریفرش ورو ورو ده ښه بیا مابین کې تیز آخر کې بیا ورو ورو ولیده دا کولی شو موږ تاسې ورته دا ډیفاین کړو ښه نو دا هغه د ټرانزیشن ټایمینګ فنکشن ده چې تاسو کولی شئ ایز ان او ایز آوټ لینیر ورته سیټ کړئ ښه دا ډیلی ټرانزیشن افیکټ دا کیوب ډیزایر نه ده ورکړی که نه اوس ګورو ټرانزیشن ډیلی ښه ټرانزیشن ډیلی ګوره ډیلی بیا تاخیر ته وایي دا چې کله پوینټر ورنه څونه وخت وروسته بیا دا شروع کیږي دا حرکت کوي ها دې ته چې پوینټر ورنه بیا څومره وخت بعد دا حرکت کوي ډایرکټ بدون له وقفه نه چې څنګه پوینټر په ورشي ودل دا ښه نه ده ځکه چې موږ تاسو دا چی کړی ده ایز ان آوټ مې کړی ده ورته دا چی کا لینیر کا ها لینیر هم د سره راځي سیف اوس ګور ریفرش کا څو وخت حرکت شروع کی چې څنګه پوینټر ورړو ګوره ها او کچېره موږ دا ټرانزیشن فنکشن مته نه بيخي استکو کمنټ راکمه زه سم چې نه چې پوینټر ورنه ملک دی وخت ماتل وکي نو راځو ورته چې هایپن ویب کټ هایپن ټرانزیشن او ټرانزیشن ډبل ډاټ ډیلی ډیلی سونه وي 2 سکند اوس ګوره چې ته کله دلته پوینټ او اس دا راخنه چې کله موږ تاسو دلته پوینټر ورړو ډایرکټ نه بیا هم ډایرکټ دی نه ډایرکټ باید نه اوسېږي ورته چې څه وکړي تاخير ولري نو تاخير د پاره ګوره موږ تاسو ته ډیلی ښه ټرانزیشن هایپر ډیلی دلته دا مشکل لري ټرانزیشن هایپن ډیلی ډبل ډاټ سونه 2 سکند اوس چې کله دا سیو کوم موږ تاسو دا ریفرش کوو ښه پوینټر راوړه ډایرکټ حرکت نه کوي 2 ثانیې دریږي خو که ماوس زه راوړم بیا دې خواته ډایرکټ راځي زم چې دا ماوس هم را دی خو کوم یو 2 ثانیې دی ماتلی لاغه نه وروسته دی دا وشي یا 15 ثانیې دی ماتلی ډیلی نو په ماوس کې ورته وایم ډیلی د دوی ټرانزیشن ډیلی زه ورته جوړوم چې څومره 15 سکند اوس ګوره ماوس چې ورولم ډایرکټ دا حرکت نه کوي ګوره 2 ثانیې وروسته څه وکړه حرکت وکړه اوس زه ماوس لري کومه ځکه وخت لږ وتلی و ښه ځکه زر راغی اوس ګوره ډیلی چی شی ده تاخیر راځي که نه راځي اوس ګوره که زه دا ډیلی زیات کما دغه ډیلی ورته هم 100 سکنډه کا 20 سکنډه ډیلی کا 20 سکنډ یو سړی چې ماوس راوړي
یو وخت پورې خبره نشته ده پوه شوې ځکه ډیلې مو ورکړې ده 20 سکنډه وروسته به بس دا بیا حرکت کوي دا ولې دا څنګه څه وخت پوره کوي 20 سکنډ لکه چې ډېر ټایم ده ښه زه به دا څه وکړم 10 سکنډه یې کړم 10 سکنډ او اوس راخلو دا ریفرش کوو ښه هغه بل نه به لیسته کوم دې نه به دا ډیلې څه وکړم ختمه کړم او اوس موف کې ښه اوس ګوره یا به دونه مکسیموم میلیون اخلي پوه شوې کېدای شي هغه ماکس ټایم د دوی مثلا څه شي اوسېږي 3 4 2 3 ثانیې دي صحیح ده که نه مثلا دوی ټایمینګ پورې خبره ده اوس ګوره 3 سکنډ هم صحیح شو که نه ګوره هغه نه ډېره میلیون اخلي یا ډېر وخت ده کېدای شي ورته ماتل وکړي نو هغه ما هم نه دي امتحان کړي دقیق اوس ګوره چې کله راوړې دلته بل بیرته راځي بیا ګوره چې پوینټر وړلې ډیلې ده نو کولی شي تاسو ډیلې ورته ډیفاین کړئ ښه دا د ټرانزیشن ډیلې وظیفه ده بل موږ سره کم یو د دې کې ټرانزیشن پلس ټرانسفارم چې ټرانزیشن او ټرانسفارم دواړه یو ځای کړي دي ښه یعنی چې ټرانسفارم 100 سکنډه کې وکړي 2 سکنډو کې د دې ټرانسفارم وکړي ورسېدې په دې خبره یا نه ورسېدې ها څنګه ستاسو فون نشو خو ته وایې چې پوه شو که نه ښه راځو ورته لیکمه ښه دغه صحیح خبره ده دا یې شارټ هنډ ده ګوره دا شارټ هنډ یوز کړي ښه دا ښه خبره ده اوس ګوره مخکې له دې چې په دې باندې درته خبرې وکړو چې شی مې ویلې اوس ګوره ښه دا ټرانزیشن یې ټولې څه کومه ختمومه ښه او ډیو لغول نه په خپل حالت کې پرېږدمه ښه چې ښه صحیح اوس پې پوه شي یا ډیو نه ته پاراګرافونو ته پاراګراف نوشته دی ورو ورو څه وشي را دې شي غټه سي اوس ګوره خیر زه درته ښیم اول به ډیو به جوړ کړم ښه تر دې ځایه پورې سیف کوو یو خالي ډیو لرو بس هېڅ خبره هم پکې نشته ده پوینټر راوړم همداسې ده هر څه داسې ده د دې نه لاندې یو پاراګراف جوړوم ښه اوس راځم یو پاراګراف راخلو د ډیو نه لاندې دلته ښه اوس راځو ورته لیکم چې پی ټاګ نیسم او د دې منځ کې لیکم چې باکس سلاش پی او ورته لیکو چې څه شی افغانستان is a nice country افغانستان ها مزه است که سنوی وطن نه لیکو ښه یا وبه لیکو چې څه شی today is snowing اوس واوره وریږي and it's cold او هوا څه ده ګرمه ده یا ښه ده د مخ کې یخوالی دي بیخي دا هم راوړ اوس ګوره په دې حالت کې دا لیکل موږ وکړل دا پاراګراف ښه زه دا پاراګراف زه یم چې دلته سړی پوینټر راوړي د دې سایز 32 پکسله سي اوس دا ډېر اسانه ده موږ تاسو سلیکټور پی نیسو ښه او ایچ اوور پی ډبل ډاټ ایچ اوور ورته لیکم چې کلر ډبل ډاټ چې سوري دلته راځو څه ورته لیکو فونټ هایپن سایز ډبل ډاټ څو پکسله 2 ام زه 12 پکسل اوس ګوره چې څنګه سړی دې ته پوینټر راوړي خو دا ډېر دفتن کېږي وخت نه نیسي زه هم چې دې ته وخت ورکمه دا یې شارټ هنډ ده ښه دا ګوره دا شارټ هنډ ده اول د پراپرټي نوم بیا وخت بیا لینیر یا ایز انو بیا ډیلی بیا چې شی ډیلی ده اوس ګوره زه راځم نو ټرانزیشن دې دپاره جوړومه دا فونټ به بیا د ټرانزیشن نه څه وکئ لاندې ولیکئ ښه چې اول ټرانزیشن کریټ شي نو ورته یم هایپن ویب کیټ هایپن ټرانزیشن یو ټرانزیشن جوړو کومې پراپرټي دپاره ټرانزیشن جوړوم نه کومې پراپرټي دپاره کې خو سلیکټور ده فونټ هایپن سایز فونټ دپاره خلاص چا دپاره فونټ دپاره فونټ د دې نه وروسته موږ تاسې ورته وویلې چې د دې تاخیر ده ښه څونه وخت کې دا فونټ غټ وړوکی شي 5 ثانیې ډېر ده 100 سکنډه بیا ایز ان ایز آوټ او لینیر کم شکل کې اوسېږي لینیر کې دي او څونه وخت تاخیر ولري 0 سکنډ پوه شوې دا اوس ګوره دا موږ سیف کوو راخلو ریفرش کوو یې ښه ریفرش یې کوو چې کله دلته پوینټر راوړې
بیا مشکل ورکوي که نه چې شي کې مشکل ده موږ سره چې پراپرټي نوم به هم حتما څه کړی ده غلط کړی ده فونټ هایپن چې شی ده سایز ښه فونټ سایز ریفرش یې که دا ورسره ونه لیکو څنګه که دا چې شی ونه لیکې دا به لیکې که نه چې کومه پراپرټي تغییروي او که تی نه مشخص کوي بیا د فونټ سایز په ځای باندې چې کومه پراپرټي تغییریږي دا ټرانزیشن د کومې پراپرټي دپاره آل ټولو دپاره ښه حتما دې کې که دا بیا مشکل ده که نه ولې هایپن ویب کټ هایپن ټرانزیشن خو هم نه یې سپل غلط کړی ټرانزیشن سپل وګورو ښه TRANSITION ټرانزیشن ویټ صحیح ده که نه موږ داسې سلیکټور پی نیولی ده ښه دلته راځو ویټ ده لینیر سپل مې لکه چې غلط کړی EAR 1 سیکنډ صحیح ده EAR دا خو زیرو نه دا خو د په ډیلی ده ښه چې څومره وخت وروسته وسي ټرانزیشن جوړو د چا دپاره د آل د ټولو پراپرټیانو دپاره او د دې نه وروسته مجبور یو کار کوو دلته ښه ریفرش یې کوو هایپن ویب کټ هایپن ټرانزیشن ډبل ډاټ کومه پراپرټي دپاره مثلا زه راځم خیر یو کار کومه کلر دپاره کومه ښه رنګ یې ورو ورو تغیر سي کلر د څونه وخت کې دا کار وسي 15 ثانیو کې او په خالي اس 15 سیکنډ کم فارمټ کې اوسېږي لینیر کې او څونه تاخیر وکړي 1 سیکنډ سیف کوو کلر هم خو مشخص نه اوس ګوره کلر ډبل ډاټ لاندې مشخص کړه که نه ریډ ورو ورو د تور نه سور ته راوړي ښه نو سور سیف کوو چې دا باید کار وکړي شارټ هنډ دی ودې کته کار کوي که نه کوي وینې دا موږ تاسو ډیفاین کولی شو ګوره پوینټر چې لرې کې دا فتن تور شو چې راوړه مې ورو ورو سور کېږي وینې که زه وایم چې دا ورو ورو راغټ شي او راځه او که چیرې موږ وایو چې بیرته پوینټر ورو ورو دې تور سي او دا سایز که غټ کوو نو سایز چې غټوو موږ تاسې موږ ویلو چې د دې کلر په ځای دغه پراپرټي کې مشکل ده ښه فونټ هایپن سایز او کلر نه زه ورته لیکم چې دا ځل څه شی فونټ هایپن سایز ډبل ډاټ څو پکسله زه یې ایسته که 12 پکسله به یې کوم اوس وګورو سی فرق نه کوي یا ایم پکسل دا کار کوي ځکه چې موږ امتحان کړي دي دغه ټول ښه اوس ګورو دا راخلو سیف بټن ورپسې و ریفرش اوس چې کله راخلو ریفرش یې کړو ښه پوینټر راوړه نه کوي که نه دا ولې دلته مشکل ده 2 دا فونټ سایز پراپرټي مې لږه څه مشکل جوړ کړی ده 2 پکسل هغه څومره 2 EM صحیح ده که نه سیو یې کړه او اوس ګورو یا شاید فونټ سایز دپاره دا نه باید وکړي کار ګوره کلر خو کار کوو که زه راځم کلر 15 سیکنډه لینیر 15 سیکنډه ډېر غټ ټایم د 100 ثانیو کې کومه 2 ثانیو کې خیر کلر ډبل ډاټ کم رنګ ته واړوه ریډ اوس ګوره ریډ یې کړه چې پوینټر راوړې ورو ورو دا خط څه وسو چې پوینټر لرې کومه توري پوینټر چې راوړم د فتن نه کېږي ګوره ورو ورو کېږي او که د دغه په ځای موږ تاسې ورته څه شی ولیکو د دې کلر په ځای آل بیا یعنې چې آر شی ورو ورو یې کوه اوس ګوره زه راځم فونټ چې سایز بدلو نو فونټ هایپن سایز ډبل ډاټ څونه 2 EM مخکې مو دا سایز بدلېده دا سایز څنګه اوس بدل نه بدلېږي پوینټر راوړه ګوره پوینټر چې راوړې ودرېده اوس صحیح شو ګوره که نه اعلی اوس چې پوینټر لرې کوې د فتن کېږي نو چې بیرته پوینټر د فتن نه سي دې په خاطر څه وکړه دې ته هم راځه دلته ورته څه شی جوړ کړه ایس رنګونه ته نه ایسته که ښه خالي ټرانزیشن په دې عادي پاراګراف ته هم دا ورکړه ایچ او ار نه ایچ او ار هم ته نه څه وکړه پاک که ښه سیو یې کړه او اوس راخلو دا ریفرش کړه
چې کله پوینټر راوړو ورو ورو غټیږي او تر څو چې را غټیږي څه شي ده بیرته چې پوینټر لرې کوي بیرته وړوکی کېږي صحیح ده که نه نو خیر بیا سبا ته په ټرانزیشن کې نورو مثالونو باندې هم درته کار کوو ځان سره اوس پې کار پرې وکړه اوس ګوره ته کولی شې که نه چې هماغسې ټرانزیشن یې چې دغه پخوانی روټیشن دوی جوړ کړی و ښه هغسې جوړ کړې کم یې وکړه داسې اوس کولی شې که نه چې پوینټر راوړې پوینټر لري کې بیا بېرته ورو داسې حالت ته راشي دا یې هغه بل زیډ روټیټ کړی ښه اوس ګوره نو هغه کولی شو موږ تاسې د ټرانزیشن باندې به سبا ته ډېر کار کوو ښه نو نن هغه پراپرټیانو سره یې بلد چې دا شارټ هینډ یاد کړه ښه چې اولین څه شی ده اولین پراپرټي ده چې کومه پراپرټي چینج کوي دویم وخت ده دریم چې دا ایز ده ایز ان ده ایز آوټ ده ښه او آخري څلورم چې دا هغه ډیری ده ښه نو دا کولی شو ډیفاین کړو بیا به بله ورځ د خیره په نورو شیانو سره په همدې کې به بیا نور کار